بوی لیکن ستاسو ناستا ستاسو ولاړه ستاسو تعلق ستاسو ربط او ستاسو دی رب د هغه چا سره وي کم خلق چې د الله محبین او محبت کوونکي او رښتوني خلق وي زګه په دنیا کې چې د کومې ډلې سره ستا ناسته وي د زړه تعلق وي د دغه خلقو سره به په ورځ د آخرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه خلقو سره به په ورځ د محشر د حساب کتاب په میدان کې ولاړ په دنیا کې عزتمندو د هغه خلقو په ډله کې ولاړه پکار ده چې په ورځ د آخرت زمونږ او ستاسو نه تېښته نه کوي چې په ورځ د قیامت زمونږ او ستاسو نه پټېږي نه د هغه ډلو نه په دنیا کې ځان ساتل پکار دی عزتمندو مسلمانانو ورونو نن چې دا کوم پروګرام په دې مدرسو جامعه کې جوړ شوی دی نن دا هغه طبقې ته او هغه خلکو ته جواب ورکوي کم خلک چې په معاشره کې دا پروپیګنډې او دا قسمه خبرې کوي چې علماو د دې قوم دپاره څه وکړل هر سړی په خپله ډیوټۍ کې ذمهوار دی او د هر ډیوټۍ کوونکي به رب کائنات په ورځ د قیامت د هغه د ډیوټۍ متعلق تپوس کوي عزتمندو یو کال دوه کاله محنت قاضي شوکت علي صاحب وکړه نن یې تاسو ته رزلټ او نتیجه مخې ته کېښوده چې پنځه یا شپږ د قرآن حافظان دېرش یا څلېرویشت د قرآن حافظان ناظر اخوان هغې ستاسو مخې ته عزتمندو نن کېښودل دا په معاشره کې د علماو کردار دی عزتمندو که ته په خپل عمراهان کلي او په ګردو نواح کې درې او څلور پرایمري سکولونه ستا په نظر راځي نو په دې ګردو نواح کې لس مدارس دا د علماء کرامو کردار دی که په یو عصري علومو اداره کې زما ستا د 50 بچو د عصري علومو د تعلیم په بنیاد خدمت په 10 او په 15 کروڑه ماهانه باندې کېږي ستا د کلي په وړې مدرسه کې د 200 ماشومانانو کفالت فری کېږي دا د علماء کرامو کردار دی عزتمندو مسلمانانو ورونو علما هغه خلک او هغه طبقه ده چې په معاشره کې په هغه پسې پروپیګنډې کېږي لیکن هغه د قوم پروپیګنډې شکار کېږي نه هغه د قوم او د ملت د دغه غلطو تاثراتو نه متاثره کېږي نه یاد ساته هغه خپل منظر مقصود ته ځان رسوي ځکه د الله ښکلی پیغمبر فرمایي العلماء ورثة الانبیاء زما په انبیاو پسې پروپیګنډې شوي دي زما د انبیا علیه الصلاة والسلام توهین شوی دی زما انبیا علیه الصلاة والسلام د خپل وطنونو نه په هجرت باندې مجبور شوي دي زما په انبیاو باندې غزار شوی دی زما انبیا علیه الصلاة والسلام بے قصوره شهیدان شوي دي د هغه انبیاو وارثان په دنیا کې دا علماء کرام دي په ما پسې به پروپیګنډه کېږي زه به بې وجه شهید کېږم بے وجه به قوم او ملت بعضې افراد په ما ګوته اوچتوي لیکن عزتمندو موږ د هغې نه هېڅ قسمه تاثر نالو موږ به خپل مزل کوو اگر چې ته به په دوکان کې ناست دی زما پروپیګنډه به کوې لیکن په مدرسه کې به ستا د بچي نه زه د قرآن حافظ د قرآن عالم جوړوم الحمدلله عزتمندو مسلمانانو ورونو دا د علماء کرامو کردار دی که یو زما ستا سوچ دا دی چې زما معاشره بغیر د عدالتي نظام نه نه چلېږي زما معاشره بغیر د مذهبي مراکزو نه نه چلېږي که زما معاشره طالب تحصیل ته مجبور ده او محتاج ده زما معاشره مذهبي ده اسلامي ده پتې کوله مدرسې او جومات ته محتاج ده که زما علاقه زما معاشره یاد ساته کالج او یونیورسټۍ ته محتاج ده زما معاشره مذهبي ده دا قرآن او حدیث ته محتاج ده دا عالم طالب حافظ ته محتاج ده که زما معاشره زما د ملک بغیر د هسپتال نه نه چلېږي عزتمند ورونو زما معاشره دا بغیر د مدارسو د مساجدو نه نشي چلېدی عزتمندو مسلمانانو ورونو دا چې د ټول پاکستان ټولې ادارې ټولې یونیورسټۍ ټول کالجونه د هغې یو ادنا او وړه طبقه راواخله یو وړوکې غوندې پراجکټ راواخله هغه یو طرف ته که
کم بجٹ ورکے اگا بل طرف تکا ستا پا وڑا ادارہ ایربو روپے لگی اخری قسم چستا دا حکومت پا دے انداز پا دے اوقاتو کی قدیم مدار سے سمر بجٹ خاص کئی تاسوائی علماء سوکڑل علماء عزت مند تاسو تا قرآن حافظان در کر ستا پا کلی کی بتاتا ڈاکٹر نہ ملاوی گی لیکن تا تا دا قرآن پنزو شپک علماء کرام دا قرآن پنزو شپک الحمدللہ دا قرآن حافظان ملاوی گی دا دماغ دا سر چیلنج دے راشا قوم دا خپل خدمات مہتکا زبان خپل خدمات دے قوم تک ایک دم ستاچی پہ سمر تاوان دا حکومت دا خزانی نکی گی زبان تاکلن چستا دا حکومت دا خزانی نا زمان پا مدارس سمر تعاون دے اگم راشا دے قوم تا مہتکی دا چی آیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی عزت مند مسلمانان رو زستا بچی تا تربیت پر کوم پخپل استاز پس سپلے اچھتائی زخستا معشوم تا تربیت پر کوم پلار تا دا پلار حیثیت پر کئی زستا بچی تا تربیت پر کوم مور تا دا مور حیثیت پر کئی زستا بچی تا تربیت پر کوم دا قوم سپنگیر تا دا مشرح حیثیت پر کئی زستا بچی تا تربیت پر کوم ستا دا معاشرے خور لورتا تربیت پر ستا خور او لورتا الحمدللہ دا خور او دا لور پر نظر باندی گوری علماء زمان تربیت تا آگا خلق دے چستا پا معاشرہ کے دا کالج او دا یونیورسٹی او دا عصری علوم دا تعلیم بچنگو لوریان دا پورکی ور پسرے زمان دا تربیت تا خلقو آگل کا گردار دے چستا پا معاشرہ کے ستا بچی دا سنت دا رسول اللہ پسرے الحمدللہ عزت مند مسلمانان رو علماء سوکرل دا علماء کردار دارے چستا قوم او ستا ملت تا ننت سرلس ورلس ورلس نم کول سوکال بعد رب کائنات پہ جنے دا اللہ قرآن پہ جنے دا نبی علیہ السلام ختم نبوت عقیدہ پہ جنے پہنچ دور کے تبلیغی مراکز پہ جنے آباد دی پہنچنی دور کے جہاد مسکرون پہ جنے پہنچنی دور کے مدارس پہ جنے مساجد پہ جنے دا زمان علماء کردار دے الحمدللہ تو علماء سوکڑل اسی عزت مند مسلمانان رونو دا امتراز دلی بعض خلقو ٹورنا الحمدللہ من مسلمانان یو اگا تبکو تویم اگا خلقو تویم چه علماء سوکرل رونو دا رب کائنات دا کلام میں نادا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یاد ساتا کم سری چی پا منبر و پا محراب برداشت کولے شے کم سری باندی چی دا پلار و دا مور دا جنازے اعتماد کولے شے کم سری باندی چی دا خپل بچی دا نکاح اعتماد کولے شے پا کم سری باندی چی دا دم درود اعتماد کے پا کم سری باندی چی خپل مذہبی اعتماد کے عزت مند سوف یا علماء کرامنی الحمدللہ عزت مند مسلمانان رو دا دغا خلقو پڑھلو کی ادرے گئی اسے دا اغا خلقو سب کے ادرے گئی پورت دا قیامت دا کم خلقو پر ذمہ باندے چی دا شیخ حسن جان مینا پرست پرتلا اسے نا چی پورت دا مقصد دا اغا خلقو سب کے ولادی دا کم خلقو پر ذمہ چی دا مقتی شام زہوی نے پرست پرتیلی اسے نا چی پورت دا مقصد دا اغا خلقو سب کے ولادی دا کم خلقو پر ذمہ باندے چی دا شیخ حسن جان مینا پرست پرتلا اسے نا چی پورت دا مقصد دا اغا خلقو پر سب کے ولادی دا کم خلقو پر ذمہ باندے چی دا جال مسجد و دا جامع حفظہ تبی گناہ طالبان و طالباتو وینی زوی و قطعی خرس پرتیوی اسے نچے پورت دا مقصد دا آغا خلقو پر سب کی ولاری دا کم خلقو پر ذمہ باندے چی دا گمٹولے دا قرآن دا حافظانو دا قرآن دا بچو وینی زوی و قطعی خرس پرتیوی اسے نچے پورت دا مقصد دا آغا خلقو پر سب کی ولاری دا کم خلقو پر جامو باندے دا کم خلقو پر ذمہ چی زمان دا علوم دا زدیریے دا باجمان و طالباتو دا مشکات دا طالبانو وینی زوی خرس پرتیوی نعرے تکبیر نعرے تکبیر علماء حق علماء حق عزت مند مسلمانان رو زمان گناہ سلام آتا و دخپل گناہ نشاندہی گئی کہ زد اخپل بچی کا پالت پا دینی درسگاہ کی قوم زمان دا مسجد پا محراب کی وین ولی توئی گی زمان دا قرآن پا وجود اور دا قرآن پا صفحاتو دا وجود ٹکڑے ولی گرزی گی زد اخپل بچی دا اندام وخی دا مساجد و دا مدارسو دیوالیم نا ولی راٹولون زد قوم او ملت دا او حق خلقو دا دا اپیل و درخواست کو
ما تخپل گناہ خواہی نن ہم من خپل گناہ تو بھی اس تو تیاری کتما بدی گناہ گارے کہ تبی حیائی کیا اوزر استاد بی حیائی لار نیسا کتنا قوم او دخور دلورنا دا حقیق دا حیات سعدان چنا وحی ستاپا مقابلہ کی مولارم کہ زمان پا وجود باندے کپڑی نوی ستاد فرعانیت مقابلہ بکو کہ زمان پر خو پیزار نوی ستاد حمانیت مقابلہ بکو کہ زمان پا وجود باندے لباس نوی ستاد دیتی ہدا کردار یاد ساتا مقابلے تا ہر دن تیاری الحمدللہ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک عزت مند مسلمانان رو ماں تا دا تانی سکنا کئی ماں کی دا تر قواریت سکنا پیدا کئی کہ دا ملا سیاسی دی اور دا ملا غیر سیاسی دی فزاد دا رب ذوالجلال قسم کہ دا انجیزوش پا شکل رازے زبر دعوت تبلیغ پا شکل رازے تمام مسلم مقابلہ کو کہ دا جنگ پا میدان رازے تا دا بیاد ساتا دا جہاد پا میدان کی ولارم کہ دا جمہوریت پلار رازے دا سیاست پا میدان کی ولارم یاد ساتا کہ دا شیعہ عیسائی پا شکل رازے زبر خانقاہ پا شکل اسلام مقابلہ کو ستا پلار تم زنار پہ ہو تو تیار نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر من دخل پیغمبر دا وراثت پٹکے پسر کرے دا ولد فرعونیت کلماتی کرے پدی ولد پٹکے کی اللہ دا نمرود و دا حامان اگر غیر و غزق تحدل کرے یاد ساتی دا دے پٹکی پول کی رب ذوالجلال دا فرعون غلط ہستے میں تو کرے دا دے پٹکی پول کی رب ذوالجلال دا امریکے غلط ہستے میں تو کرے یاد ساتا دے تمدورا گیارا شزبا بین فرط و تقدیر تا دنیا سائنس و ٹیکنالوجی مالا مارچم او زبا مذہبی حل کو تشکس کوئیتم پا دی علمان ستا کرنی کا گورتا ترے نتا زمان دا ختم نبوت عقیدہ بدلا ولشے نتا ختم نبوت ایک ختم ولشے نتا پا دی معاشرہ کی سیکولر نظام قائم ولشے نتا دی معاشرہ کی اغبی حیق ولشے کم عزائم چتا دی خور ترولی دی دی بندستا آقاگانو سلویخ پنزوس کا محنتو نہ کرے دی لیکن یاد ساتی الحمدللہ زمان تحریک داد سمندر موجود دی پا یو جائے کی اوپکے گی پا بل جائے کی پورتکے گی خاموش طریقے ذرا پل مزل تا منظری مقصود تا قریب دے پا ورز تا مخشر بدے تا اتل زر قومون دولان دے تا رب ذوالجلال تا یولا سلیر زرکن مبیش انبیاء علیہ السلام دا امتیان دولان دے تا یو طالب دیوی یہ بھی سرگئے حساب تگل نوار نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت من چلے ہم دا یو ادنا طالب علم دا یوی ابن ساس کے ماں کولت رب ذوالجلال قسم ماں کولت تیار نہیں من دا یو طالب دستر کی یوی وقتا ماں کولت تاسو تیار نہیں دا اللہ پر دربار کے بدے آکاگم دا رب کائنات دا خل پیغمبر دوران دیوا دا شکایت رسول اللہ اوران دکوم رب کائنات دا شکایت کو ستا پا پیغمبر پا منصبنا ستا کلام تناز ستا رسول اللہ حدیث تناز زد جاوی کرشن زماہور حرابہ چویلا زمان اندامور کرشوی دی زیب جیورن کیا چولن زیب سڑکون را کرن زمائی بیزتے کرنی زیب قوم تشمارن زمائی کردار کشی کرلا عزت مندو دی قوم او کم ادارو چے زمان دا دین او دا پٹکی کم کردار کشی کرلا زمان تاثر جنگ نظریاتی دے کستا دا امان کردار کشی میرا آوازشتا رب ذوالجلال قسم کے تو پاکستان کی دو سے دو قابل جوڑے ستا عمل ستا کردار ہمارا دنور میں زیاد واضح تھے لیکن ستا دا عمل سر نکاح نکتا اگر چکول اشپا پشراب سبا کے اگر چکول اشپا پردوگتن سر سبا کے اگر چکول اشپا پردی مجید سنت سبا کے ہمارا ستا در سر حج تعلق نشتا سب عمل بالمعروف نحی عن المنکر چکر دا نحی المنکر اگر قوت طاقت زمان پلاس کراچی ستا پلاس دی بیانوشی چکر زمان دا تعریف منصب تا استجو پزے دا قرآن عالم کے ناستا زمان دا جج پزے شیخ الحدیث مفتی کے ناستا کرد دا منصب زمان دا قرآن اور دا مدرسی عالم کے ناستا زمان بیاتا دا چیلنج درکم چرا میدان تشا
چنن دے مسلمان معشوم بچے عزت لٹوچی چستے انجام ہوئینے لیکن معشوم لور عزت لٹوچی چستے انجام ہوئینے کہ زمان مسلمان بیجا قتل چی چستے انجام ہوئینے اور افسوس افسوس ست افسوس چیو کرتی دا منصب در خلق تنلوشی بیا وزویر بیا مانا کلوکا میں نے ملیان سو کرتا ملیان سو کرتا مجلس کے ناس کی پروپیگنڈ کی داتا سو تنو ہم زمان خبر کوئی مازان تنو خلق مخاطب کوئی تاسو خبر نشی اگا خلق تویر کم خلق چی وی علماء سو کرد علماء دقا اکرد چستا نابالغ معشوم بچینن پولا جب درب بکائنات کلام اللہ ہوئی اے زمان بندگانو چکم معشوم بچی پولا جب باند زمان کلام ہوئی او داغم مرپلات تزا عذاب ورکم مال حیار عظیم اللہ اکبر اگر خلق لن پا مدارس بھی تیاری کی سبحان اللہ حضرت محمد مسلمانان رنو الحمدللہ کمیں کوتا ہے دا ارچان کی رنو زتا ستا یو درحاس و یو وکیل کوئی زمان اسور لسن سڑے دا دی علماء معاذرہ دا ابو بکر صدیق سرمکوا زمان دے مدرسے دا طالب معاذرہ دا عمر فاروق سرمکوا زمان دا مدرسے دا عالم معاذرہ دا عثمان زنورین او دا علی سرمکوا عزت مندرنو دا اسور لسن سڑے دا عالم معاذرہ دا پل معاشرے دا نوجوان سرمکوا دا معاشرے دا خلق سروکا کم چستا پا معاشرہ کی زندگی دے رہی ستاو زمان دا معاشرے بعض نوجوانان تولش پا کپر دیو دنو کے دا دمو دا اجراگان پا مجالسو کپر اشپے سبا کئی زمان دا قرآن طالب درے بجے خپل رب تا بسجدت رو دی الحمدللہ الحمدللہ عزت مند مسلمانان رونو کم از کم غلطے بوی کستا زر غلطے بھی زمان سلو غلطو تمو گورا کستا سر غلطے بھی زمان دریو غلطو تمو گورا زم دا دی معاشرین روکتے سڑیں زم پا دی معاشرے کے لیشے سڑیں زمان کردار کشی پا دو دریو غلطو مکوا زمان کردار کشی پا بزرو کی پا پینزو شزو باندے مکوا غلطے بوی لیکن زمان اگر احسانات مشمرہ کم چلے معاشرے سڑیں الحمدللہ علماء لگیاری زی پزے منت تقاریر کئی منت بیانات کئی داسی مجلس پا ایمان ہوا ہے تاس کسو دور کی نشی جوڑا والے پلار بے غمد نندے سیرت رکھ کی نیولی دجوی میں دستر بندی دا لیکن چی دا قاری شوکت علی سے دا بانگونن دریو ضرور بجیب پاسے دل او ستا بچے دختین نقی زوی پاسا چار دام اوکا علا بچی مخلاص ہوئن دا تربیت تا نہیں شو تو وہ کسار پا اللہم پخبر جمع لراچی شرط دی پینزہ زامن لزان اڑان نکڑی دی لیکن استاد لاول خپل رب تا سجدو لگئی بیا خپل معشمانان بچی دا بچو پا حیزمان دے دا اللہ در کرا پاسی و خپل رب تا سجدو لگئی نا دا علماء تربیت دے دے تربیت کی چھے آخرہ خبروں کو مدد حکم یو طالب یو دا یونیورسٹی سوڈان تو دوانو یو بل سر دوستانا اکالب یونیورسٹی والا ہوتے کاری سے چیتا میلا شیرے کتا بساکے 5000 روپے بتا سمال پبلا راوارے طالب تا روزانہ دا دیم کا گوار ہو رہا تو میں دی نہیں گزر کی دی گری آجی موازنہ کچھ پتا دیو لے گی تو پوئی شو کیا میں تو پیغور کی میجی بیان کو یو سنجیدہ کا سرائی ماتوی جس تازو پا دی 5000 کے دیر بھی برکات تے ابھی منگا تیاو یادر یو لاکوالے کی برکت نشتا میں جیدہ خودونا دونوں دا خیران تیا خبر نہ دا مسئلہ دا حل کول شو میں قسم دا میں راز دے 5000 برکت نہ ڈکے تارو دا دی برکت اتیا ذرا مال خبر بھی ٹھیک تک کہتا جو کہ سو دس یہ اللہ سوچت کی صاحب بدلو بے خیر برکت نہ ڈکے تارو اطالب تبے دام آروی یہ رجی کرتی سب آنکھوں بس چانسلر و پروفیسر و بریگیڈیر و پلان و ٹینگو لیکن اور اتیا ذرا یو لگتا ہم تو بسکی طالبم غریب ان پہ آدھی مادہ زیادہ دا انسان یہ ٹھیک تھا دو دریو رضی مدرسے تلانا استاذ تقوزوں کو قابل طالب دے ولی نرازی یہ رجی بھی آگو کی معاشیت لاول برابروں بیا بدرزوں لاول بقبل معاشیت سے کم برابر کم بیا بدرس کو علم کو استاذ اور تو استاذ طالبان توی صرف دراش بیا دے نرازی استاذ چکل راگی جی اوکاڑے ورلور سیور لور وی بازار تلارشا
او سبزی والا توی چې سبزی راوې پیسې نشته دا کاڼی والا چې کله لاړو ورته وایي چې ما له 1 کیلو سبزی راکړه چې سبزی یې ورکړه ورته پیسې نشته دا کاڼی والا سبزی والا ورته دوه خپلې پردی کو دوه خپلې که ځان وسره کاڼي خو ما دلته بې شمېره پراته دي که پیسې ورکولې چې خو راکړو نو نیټ پلیز پکړه طالب خپه شو نه جی هغه خو پرې سبزی راکړه ویزا منیارې والا له ورشي چې دا کاڼی به پسو والا چې ورغلې ورته یې کاڼی واړو راوړو یې 20 روپۍ به درکړه طالبي استاد مې تپوس کړو چېرته پې کیلو ټماټر نه کېږي او چېرته پې 100 روپۍ واپس راغی جی هغه خو وایي چې 100 روپۍ به درکړه ویې زه لاړ شه زرګر له وروړه چې دا کاڼی به پسو والا خبرې ته سوچ دی چې کله ورغلو زرګر ته وایي یاره 50,000 ریال به درکړم سو 50,000 ریال که مشکل رسول الله برتا که دیکھ شید 50,000 ریال بدر کرنا استاذ متفورس کرنا جی چرت پہ کیلو سبزی نکی چرت 100 روپے قیمت چرت 50,000 ریال قیمت استاذ برتوئی دا بہترین عظیم حیرہ رحیرہ سبزے والے پا قدر قیمت کوئی نشو کیلو ٹماٹر پہ نمار کئی دکاندار پہ شکی شو 100 روپے قیمت اتڑا زرگر پہ بے شو 50,000 در کری اے طالبہ پا معاشرہ کی بسٹوڈنٹان دس پک کری قیمت ردے معلوم دارنگی بعض عوام بدے دا 100 روپو قیمت بھی تانے دا جماعت استاذ دے دا قاری سید دے دا 100 روپو قیمت بھئی ستا اصل قیمت دا 400 دے بھائی دا 400 دے دا 400 دے اللہ سڑے دے پا میدان مخشل کی چیو سڑے پا سخت رسول اللہ کے پا منبر و پا محراب دا رسول اللہ کی زندگی تیر کرے دا با پا معیت پا ملگرتیا دا رسول اللہ کی انشاءاللہ سوک بائی چیز دا ملگرتیا سرم دنیا و آخرت کے اندر کو اللہ سوچت کی کتا کوئی بے بالکل نہیں کچا کتا کانا بارو لفوخ ہے دامو یقین دی دامو خواہ دا کہ زمانگا استاسو دنیا او آخرت دا رسول اللہ مبارک سریش جا سریش دا رسول اللہ لاز برخ کتا دا رسول اللہ مبارک جانشین او قدایان پا دنیا کی سوک دی جواب ہو گئی سوک دی جواب ہو گئی علماء کمی درس گاگانے چلے جواب ہو گئی مدارس چلے مدارس بچاپ تعاون چلے گی امت مسلمہ کم سری چرچے پر جد کے ہر سمروی بخپل وش مطابق بدے ادارے سرا کلک تعاون کئی کاغم آشم سر 500 روپئی دی او کدا مشر سر زرد او بسوا چی کسر چی او کلک سر چی یا اعلان او کئی اسویش تلے قاری صاحب زومیاش پس روڑم دو رضی پس بروڑم دا ادارہ اگوئی پدے کی دا قاری شو قطری سے بچی نہیں دے رہا پدے کی دا قوم و دا ملت سرمایہ دے رہا دا کنو دا ہوا دا ہر نوجوان بچے ہر نوجوان